د نن ورځې دوه ډیر تازه او د پرمختګ زیری د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشي وخت مو بخیر په مکړې د نن ورځې تازه او د پرمختګ خبر ته د هیواد په شمال کې د قوشتېپې ستر کانال صحوي مسؤل سید ذبیح الله امیر وایي د دې پروژې د عمومي سربند چارې 40 سلنه تکمیل شوي او د روان 1403 کال په وروستیو کې به پای ته ورسیږي د امیري په خبره دا مهال د قوشتېپې کانال په دریو برخو کې کار روان دی چې مهم هغه د عمومي سربند برخه ده د قوشتېپې کانال پروژې یو بل انجینر نور احمد نجیب بیا ډاډ ورکړی چې ټولې چارې په کیفیت مخته روانې دي د ملي پراختیا شرکت بیا ډاډ ښودلی چې د قوشتېپې کانال د دویم فاز پروژه هم ډیزاین شوی او ژر به یې عملي چارې هم پیل شي بلخوا یو شمیر بهرنیو پانګوالو د هیواد پر قانونو پانګونې ته لیوالتیا ښودلې د افغانستان سرپرست حکومت وایي دمګړۍ په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې د پانګونې لپاره شرایط برابر شوي او په وینا یو شمیر بهرني پانګوالو هم د هیواد پر قانونو د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې ده د کانونو پټرولیم وزارت مسؤلین زیاتوي د دغه وزارت سرپرست په دې وروستیو ورځو کې له یو شمیر روسي چینایي او افغان پانګوالو سره خبرې کړي او د دغو پانګوالو ورته ویلي چې غواړي د نفرایټ لاجورد او مرمر ډبرو پر کانونو پانګونې وکړي له دې سره سم د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان هجري لمریز کال له پیل راهیسې د هیواد د کانونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د فعالیت لپاره 15 بهرني پانګوالو ته د کار جوازونه ورکول شوي دي